ملت ته د دولت لخوا حساب ورکړې لړۍ په دوام د لوګر ښاروالۍ ریاست مسؤلین وایي په 1401 کال کې 1 میلیون افغانۍ عواید د پل علم ښار څخه راټول کړي. دغه راز دوی زیاتوي چې تیر کال کې څو لویې او کوچنۍ پروژې ترسره کړي او په 1402 کال کې پلان لري و نورې لویې پروژې د پل علم ښار په بیلابیلو برخو کې تر کار لاندې ونیسي. عواید چې دي په دوه برخو ویشل شوي دي، یو عواید ثابت عواید دي، یو غیر ثابت عواید دي. لغونه 1 میلیون عواید جمع کړل. له بلې خوا د لوګر ولایت مسؤلینو ملت ته د دولت لخوا حساب ورکړه په حکومتولۍ کې مهم وګڼله او د ښاروالۍ رول د عوایدو په راټولولو کې مهم وباله. دغه راز له ټولو ښاریانو وغوښتل چې د پل علم ښار په پاک ساتلو او د نظم په برخه کې د ښاروالۍ ریاست سره همکاري وکړي. کوم په کار دا ده چې د خپل کوم عایداتی کوم شي منابع دي دا تقویه کوي و در نظام گزارش یک اصل است. ابزار رقابت ایجاد میکنه. د هغه اداره ده چې هغوی کوم اسلامي احکاماتو ته په زغرده باندې ژمنتوب ښیي. د یادولو وړ ده چې په دغه حساب ورکړه کې ملت ته د حکومت لخوا د لوګر ولایت مسؤلینو، قومي مشرانو او یو شمېر لوګر میشتو ګډون کړی و.